دوستانو نن مو له یوې ډېرې دردناکې واقعې څخه خبروم چې په پښتونخوا کې پیښه شوې ده او یو ځوان د واده په شپه باندې بې درکه شوی. خو دا چې څه ورسره شوي او اوس چیرته دی، مکمل تفصیل د مور بیان او د پلار بیان یې راسره په همدې ویډیو کې وګورئ. له هر څه نه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او ویډیو به تر پایه راسره وګورئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې هره ورځ موږ او تاسو په سوشل میډیا کې اورو چې رنګارنګ واقعې پیښیږي. اوس په دې ترڅ کې یوه بله واقعه پیښه شوې ده چې د واده په شپه یو ځوان بې درکه شوی دی. خو دا چې څنګه دا مکمل تفصیل راسره دلته وګورئ او که چینل مو نه وي سبسکرایب دا هم سبسکرایب کړئ. دوستانو یو کس چې موسی خان یې نوم دی او د سعودي عرب مسافر و، هلته یې 4 کاله سفر کړی دی. خو کله چې له سفر څخه راغلی دی یو 12-14 ورځې تېرې کړي دي. په 12مه یا 13مه ورځ یې دلته واده و، د همدغه کس واده و. نو د واده په ورځ ټوله ورځ ښه خوشحاله او ټولو خلکو خوشحالیانې کولې. همدارنګه ګنج او ډولۍ هم راغلې وه. خو د شپې په وخت کې ځوان بې درکه شو. نه یې خپله ښځه لیدلې ده تر اوسه او نه یې هم خپله کیمره تر اوسه لیدلې ده. پلار یې وایي کله چې زه خبر شوم چې د شپې 12 بجې وي چې خبر شوم چې زوی مې بې درکه شوی دی، نو موږ او کلیوالو ټولو شاوخوا غرونه او ساحې دا هر څه ولټول، خو اخر ستړي شو، څه مو په لاس رانغلل. بیا مجبور شو چې سهار ته پولیسو ته ریپورټ ورکړو. پولیسو ته چې کله ریپورټ ورکړی دی نو پولیسو هم تر اوسه چندان پرمختګ په دې کیس کې نه دی کړی. دغه سړی چې دغه هلک چې د پلار نوم یې ګل خاضر نومیږي، 2 زامن لري او 4 لوڼه لري. همدارنګه د خپله په ارمي کې مخکې وظیفه کړې ده او ریټایر دی اوس. خو بله خبره دا ده چې دی وایي چې موږ هیڅ بد هم نه لرو او تقریبا اوس د 8 ورځې کېږي چې هغه بې درکه شوی دی. 8 ورځې د واده هم کېږي. مور یې وایي چې ډېرو روژې مې ونیولې، نفلونه کوو، ټولې خویندې ژاړي، ښځه یې ژاړي، خو تر اوسه څه په لاس نه دي راغلي او د زوی درک مې نه دی لګېدلی. د یو پلار یې وایي البته چې کله چې دی بې درکه شو نو موږ مشر زوی مې چې دی هغه زنګونه ورته شروع کړل. اول خو یې زنګ نه اوچتولو، خو وروسته چې کله زنګ ته ځواب ورکړ نو ویې ویل چې زه په همدې نږدې ځای کې یم درځم. خو کله چې هغه ځای موبایل بند شو نو بیا موږ په سترګو هم نه دی لیدلی. پلار یې وایي چې نه موږ څه بد لرو او نه هم زما د انګور کورنۍ څه مشکل لري. پلار یې وایي چې زوی مې همدا ښځه هم خوښه وه او د همدې دپاره له سعودي نه راغلی و. نو زه بیا څنګه ووایم چې دا به په دې وجه باندې بې درکه شوی وي. هغه له پولیسو نه غوښتنه وکړه چې زما د زوی قضیه دې همداسې نه پرېږدي، کوشش دې پکې وکړي چې زوی مې را پیدا شي، ځکه چې موږ ټول ډېر غریبانان خلک یو. صرف همدا یو زوی ته مو تمه وه، نو دا هم رانه بې درکه شو او اوس مو هیڅ شی په لاس کې نشته. او بله بدبختي خو دا ده چې 4 کاله یې په سعودي کې سفر کړی دی او اوس راغلی و، هغه سمدستي د یو 12-14 ورځو تېرولو وروسته بې درکه شو. نو دوستانو دا یقینا چې یوه ډېره خواشینونکې واقعه ده. سړی ډېر ورته خفه شي، خو دا چې نن سبا حالات ډېر خراب شوي دي نو سړی څه نشي پکې ویلی چې دا به څنګه بې درکه شوی وي. آیا دا به د ښځې په وجې څه مسله وي او که یا به کوم شخصي بد لري، خپلوان به څه چل ورسره کړی وي. خو خدای دې وکړي چې دا ځوان ورسره پیدا شي. که تاسو هم په دې اړه کوم معلومات لرل نو تاسو بیا د پولیس سټیشن سره په تماس کې کیدلی شئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته مننه.